پر سایډ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري نو په دنیا کې د دوی عمره ذلیله او بې غیرته خلک نور نشته دی، ځکه چې د دنیا هغه کم حرامیتوبونه چې وو هغه دوی هیر کړل. دوی اوس په اسلام پسې خندا راواغستله، اسلام پسې خنداګانې کوي، د اسلام بې حرمتیانې کوي چې ګورې چا به مونځ پسې خندا کړي، د مونځ بې حرمتي به کړي، چا به د قرآن مجید بې حرمتي کړي. قسمه قسم خلک مونږ ولیدل پر سوشل میډیا باندې، دوی د مونځ د اسلام باره کې دوی ډېرې زیاتې غلطې خبرې او ډېر زیات سپکوالی کوي اسلام پسې، ځکه چې مونږ مسلمانانو کې اتفاق نشته دی. که مونږ په مسلمانانو کې اتفاق وی داسې مونږ 2-3 کسان سریام سنسار کړی وی، سریام پانسي کړی وی، نو د هغې نه بعد به بیا چا په اسلام پسې خندا په اسلام بې حرمتي به نه کولې. ویډیو په خپله مو ګورئ، ملګرو سره هم شریکه کوي او چې څومره هم کېږي نو ویډیو شیر کوي چې دا اوس کم ادارې چې دي، کم زمونږ پولیس والا دي، زمونږ آرمي دي، زمونږ چې څومره ادارې دي، نو هغوی ټول ته زمونږ خصوصي خواست دی چې داسې قسم بې غیرته خلک دا د ګرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دوی له ورکړی شي. څومره ملګري چې هم دا ویډیو ګورئ نو د خدای د رضا دپاره یې شیر کوئ، ځکه چې یوازې زه مسلمان نه، هر یو کس مسلمان دی، دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې داسې بې غیرتو له سخت نه سخت سزا ورکړی شي.